د لوی څښتن په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا په مشرۍ د یاد ولایت د نظامي او ملکي مسؤلینو سره نوبتي ناسته ترسره شوه. په دغې ناستې کې د بلخ ولایت مقام ته د ادارو مسؤلینو د خپلو کړنو او فعالیتونو راپور وړاندې کړ چې د بلخ والي له لورې د کاري چارو د ښه والي په موخه ورته لازمې لارښوونې وشوې. د بلخ والي په مشرۍ د یاد ولایت د ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو سره نوبتي ناسته ترسره شوه. د دغې ناستې په پیل کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د یاد ولایت د ادارو د مسؤلینو کارونه وستایل او د دوی څخه یې وغوښتل چې د ورسپارل شوو دندو راپورونه د مجلس ګډونوالو سره شریک کړي. همدارنګه ښاغلي وفا زیاته کړه چې د ښاروالۍ ریاست له لورې چې کومه غرفې او په ښار کې کراچۍ د ښاري نظم په موخه ایستل شوې وې د دوی لپاره د موقت وخت یو کال لپاره زاړه محبس ځای وټاکل شو. په دې ځای کې د ټولو هغه غرفه لرونکو او کراچۍ والاو چې د ښاروالۍ ریاست سره رسمي قرارداد ولري هیڅ ډول کرایه او ټیکس نه اخیستل کیږي ترڅو د دې بېوزله کسانو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. ځکه د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو سره سم موږ باید ولس ته هر ډول سهولتونه رامنځته کړو او خپلې کړې ژمنې عملي کړو. وروسته د دولتي ادارو رئیسانو د مخکینۍ ناستې موضوعات لکه د حوزوي روغتون د کارونو، د درمل پلورنځیو او درملنې مرکزونو ارزونې، لویو کارونو ته د اداراتو لاسرسي، ښار ته د ننوتلو او وتلو لارې او د آمو سیند د څنډو د تحکیماتو په برخه کې خپل راپورونه د غونډې له رهبرۍ سره شریک کړل. همدارنګه د ناستې پر دوام مسؤلینو په بېلابېلو برخو لکه د استملاکي ځمکو د نرخونو ټاکلو، د نهرشاهي، دهدادي، بلخ او چهاربولک ولسوالیو کې د 1500 کیلو والټه برېښنا د پایو د نصبولو په تړاو بحث وکړ او د استملاکي ځمکو د 1 متر مربع ځمکې نرخ یې 1200 افغانۍ یاد کړ. د ناستې په پای کې په نویو مسایلو لکه د روژې مبارکې میاشتې د راتلو په مناسبت د قرآن کریم تفسیر او ترجمې پیل، د ترانسپورت د تنظیم ریاست له لورې د ښار دننه او بهر د ترانسپورتي تمځایونو عوایدو او نساجي سړک شمال لور ته د میوې او ترکارۍ مارکیټ د جوړېدو په اړه بحث وشو چې د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا لخوا ورته لازمې لارښوونې وشوې. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت د یاد ولایت په 12 ناحیو کې د بېلابېلو جرمونو په تړاو د 19 تنو له نیول کېدو خبر ورکوي. مسؤلین وایي چې نیول شوي کسان یې د غلا، نامشروع اړیکو، د عامه نظم د ګډوډۍ او نورو ناقانونه کړنو په تور نیولي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي د دې ولایت ویښو او زړورو پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 19 کسان د جنایي جرمونو او نورو غیر قانوني کړنو په تور نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي. د دې ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر زیاتوي چې دغه کسان یې د وژنو، غلاو، قمار، اخلاقي فساد، د وسایطو او د خلکو د کورونو د غلا په جرمونو نیولي دي. په تېره یوه اونۍ کې مو د مزار شریف ښار په 12 حوزو کې 19 تنه په مختلفو جرمونو نیولي. له دې جملې څخه 6 تنه د غلا په تور چې د مزار شریف په ښار کې د موټرونو، موبایلونو او د نورو څیزونو غلاوې کولې او 8 تنه د اخلاقي فساد په تور او همدارنګه 15 تنه د قمار وهلو په تور نیول شوي. د نیول شوي مظنونینو قضایه تر کار لاندې دي بعضې او بعضې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. ورته مهال د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان وایي هیڅ کس او ډلې ته به اجازه ورنکړي چې شته امنیتي وضعیت خراب کړي. نوموړی زیاتوي هر هغه څوک چې غیر قانوني کړنې ترسره کوي د امنیتي ځواکونو له لوري نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د بلخ ولایت شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زموږ بیدار اسلامي پولیس د دوی د امنیت ساتنه کوي. ټول هغه کسان چې په بلخ ولایت مزار شریف ښار کې جرم و جنایت ترسره کوي دغو مجرمینو په څیر باندې نیول کیږي او د قانون منګول ته به سپارل کیږي. د مسؤلینو پر وینا د نیول شویو کسانو دوسیې به تر بشپړېدو وروسته د دې ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د جنایي جرمونو د کمېدو له امله د نفوسو د ارزونې نړیوال سازمان د ارزونې له مخې افغانستان له 4 مقام څخه 14 مقام ته شاتګ کړی دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د شیخ میرغلاني له دارالحفاظ او دارالعلوم څخه 40 تنه د قرآن کریم د حفظ او بخاري شریف له دورې فارغ او د فضیلت پګړۍ ورته وتړل شوې. په دغه مراسمو کې مسؤلینو د دیني علومو د زده کړې ترڅنګ د علومو د حاصلونکو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ.
د مرغیلانی دینی مدرسې څخه د قرآن کریم د حفظ او بخاري شریف له 2 کلنې دورې څخه 40 تنه عالمانو د اسلامي امارت د ځایي چارواکو او عامو خلکو په شتون کې خپل فراغت ولمانځه. 40 نفر فارغ داریم. از این 40 نفر 22 نفر فاضل هستند که یا علوم حدیث و علوم فقه خواندن و همچنان 16 نفر 18 نفر حفاظ قرآن کریم داریم که یا قرآن کریم را به شکل مکملش حفظ کردن. په دې فراغت غونډه کې د بلخ ولایت ځایي چارواکو په ژوند کې د قرآن کریم د رول او فضیلت په اړه خبرې وکړې او خلک یې د یووالي او په یوه ټغر راټولېدو ترڅنګ دیني علومو ته وهڅول. علمای امت اینها مسئولیت بزرگ را دارند، مسئولیت هدایت امت را دارند. هدایت امت کاری بسیار بزرگ است. غمخوار بودن برای تمام بشریت کاری بسیار بزرگ است. تربیت افراد سالم مهم با تقوا و طاهر متقی و پرهیزگار، خرد و کلان، زن و مرد، سفید و جوان، عالم و شیخ، دکتر و انجینر باید حمایت از نظام بکنیم. الحمدلله مثل که تا امروز همه ملت ما متفق و متحد است. الله کریم در آینده هم به همه شکل از اینکه اضافه تر ملت ما را متحد او متفق بگرداند. دغه فارغ شوي طالبانو خوښي وښوده چې په دې شرایطو کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې او هیله یې وښوده چې له خپل زده کړې علم څخه به د یوې سالمې او دیني ټولنې جوړولو په موخه ګټه واخلي. الحمدلله امنیت تامین است، باز هم امنیت تامین شود دیگه، مدرسه ها از این بیشتر بخیر ترقی شود، کمک شود که فاضلا حافظا از اینجا بخیر همیشه سال به سال هر روز زیادتر. الحمدلله بسیار احساس خوشی و خرسندی داریم از این دوره فارغ شدیم و با امید از اینکه بتوانیم با خدمت وطن و با خدمت برادرای عزیز خود قرار بگیریم. دا فراغت غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې له دې وړاندې هم په لسګونه مدرسو زرګونه طالبانو ته د دستاربندۍ پروګرامونه نیولي او په شانداره مراسمو یې فارغ کړي دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښه وخت.